هیلې قدرمن لیدونکي هیله منم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو لیدونکو موږ او تاسو په تېرو درسونو کې په فلتر موضوعاتو کې مو بحث کوو او د فلتر اړوند بعضې فلترونه چې ډېر اړین وو تاسو ته مو پرې بحث وکړ. په ننني درس کې راځم د څنګه کولی شو په خپل تصویر کې د لمر یا هم د لمر وړانګې ځای په ځای کړو. نو د کار لپاره راځو خپل تصویر انتخابوو، وروسته د هغه څخه فلتر برخې ته راځو. د رینډر برخه کې هم راځو لینس فلیر باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ موږ او تاسو دغسې یو صفحه خلاصیږي چې دلته موږ او تاسو ته برایټنس مثلا دغلته تاسو وګورئ یو پلس علامه شتون لري. که زه یې هر خواته ویسم داسې د پلس علامه یا هم د مثبت علامه شتون لري چې د زموږ او ستاسو همغه لمر جهت ده یا خپل د لمر هغه جسم ده. چې دلته بیا لینس ټایپ ده یعنې د همغه لمر د سترګې اندازې دي چې مثلا 50 په 300 په اندازه زوم ده، 15 ملي متره پرایم ده او هر اندازه چې تاسو غواړئ همغه اندازه تاسو ورکولی شئ، یا هم موف پرایم او دلته هم برایټنس یې ده روښانایي. تاسو وګورئ زه دغسې دغه انتخابوم، دا لږ څه نور هم پورته وړم. که چیرې دغسې مختلف حالتونه لري او اندازې لري، که چیرې تاسو یې روښانایي انتخاب کړئ اوکې پرې وکړئ، تاسو وګورئ زموږ او ستاسو دغه تصویر کې تغیرات راغی. مخکې د فلتر څخه که چیرې زه اجازه راکړئ زه یو د دې قفل وباسم، خو مخکې د تصویر څخه زه راځم بیا ځل یو بل فلتر پرې کار کوم. رینډر برخه کې د لینس برخه مثلا یو دا تصویر راوړو دغلته، مثلا د مثال په ډول دلته یې راوړو ځای په ځای کوو. تاسو اوس وګورئ قدرمنو لیدونکو زموږ او ستاسو دواړه خواوو کې د دواړو خواوو نه موږ او تاسو کولی شو څو ډوله لمر یا څو دانې ولرو د لمر له اجسامو څخه او خپل تصاویرو ته پکې تغییرات راوړو. نو درنو لیدونکو دا د نن ورځې دغه مبحث کوښښ وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ او د ټولو درسونو کې کارېدونکي تصاویر او د پروژو لینکونه ما په تلیګرام کې اچولی، تاسو ډسکریپشن له لارې کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او استفاده یې کړئ. ښه وخت